اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. غیر حضوري هغه اتباع د موږ تاسې چې دوی زندگی په خارج کې وي. مخکې موږ توضیح تذکره سابق نه ادامه لري. هغه کسان مراجعه کوي کنسولګري ته په خارج کې د تذکره لپاره د هغو له طریقې ته مراحل کېږي او رسما د وزارت خارجه له طریقه سابق موږ ته راتلله او دلته موږ په مراجعه کوله د پلار د ورور د اقاربو معلومات مرکه او دلته موږ ورته تذکرې ثبتولې. وروسته څوک چې وکیل وي یا د طریق د وزارت خارجه چې موږ ته راتلل موږ تذکرې ورته توضیح کولې. دا د دوی کړنلاره د غیر حضوري د ټولو اتباعو دپاره دي. زیاتره افغانان چې وړکتوب کې تللي هېڅ اسناد یعنې تذکرې نه دي اخیستي. د هغه د آی ډي کارت، پاسپورت، اقامه یا تحصیلي اسناد په اساس باندې موږ ته رالیږي د سفارت له طریقه. موږ د هغو په اساس د دوی سینو اسناد تذکره ورته توضیح کوو او ردیف فامیل هم دلته ګورو. اوس موږ هماغه اسانتیاوې ورته راغلي دي. اوس فعلا بعضې موږ ملحوظات لرو که نه، بعضې ممالک موږ تاسې نمایندګي نه لرو، نو دلته دوی خپل اقارب چې دلته وي خپل اسناد رالیږي ورته. مثال پاسپورت لري، اقامه لري، آی ډي کارت لري یا تحصیلي اسناد هلته چې ژوند یې کړی د هغه رالیږي دلته چې دا مې پلار دی یا ورور دی. دلته موږ تصدیق غواړو. 2 نفره دلته افغانان تصدیق کوي چې دغه د دغه جای د پلار د زوی ده او موږ دلته اساس لرو. ردیف د فامیلي ته مراجعه کوو، د هغو معلومات ورکوي، موږ ورته دلته تذکره ورکوو غیر حضوري. اوس د وطن د جوړونې وخت دی.